زړه غټ ساته ته صرف د دې جیب نه لږ د لاس لرې کړه او خرچه وکړه که ستا په ژوند کې برکت رانغی بیا ماته ووایه خو د لاس به دې لرې کوي څوک کوم سړی چې بخیلي ژوند ډېر لنډ تنګي برکت یې نه په ژوند کې غریب د یو روپۍ حساب او دلته په سعودي عرب کې حلالي ما په خپلو سترګو لیدلي بعض پکې د حلالو حساب کوي د دې سړي په ژوند کې به تاسو ماته ووایئ ځه د ژوند به تنګي کې نه وي ځکه چې خبره کله د حلالو حساب ته واوړېده نو ژوند ډېر تنګ نه شو ډېر زیات تنګ شو که نه صحیح د سړی حساب کې دا نه چې حساب مه کوو خو دې حد ته رسېده چې ته نه په ښځه خرچه کې نه په بچو کې نه په ملګرو کې نه په غریبانانو کې نه په کونډو نه په یتیمانانو نه په دیندارو نه په دین نه په علماء نو کې څه ده څه دپاره جمع کې نو یو په ځان کې دا صفت راولي سخاوت ځان سخي که الله به دې ژوند ښایسته کړي اوومه خبره په تجارت کې رښتیا وایه په کاروبار کې رښتیا وایه الله به پکې برکت واچوي همیشه رښتیا وایه حدیث کې د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی متفق علیه حدیث دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې دوه کسان دي یو بل سره بیع کوي فإن صدقا وبینا که دوانو رښتیا ووایي او خبره یې ښه واضحه وکړه بورک لهما فی بیعهما الله به له په تجارت کې څه واچوي برکت وإن كذبا وكتما او که چېرته دې دواړو دروغ ووایي او حقیقت یې پټ کو محقت برکة بیعهما الله به د دوی د تجارت نه او د دې بیې نه برکت راکاږي که ته دا غواړې چې ستا په ژوند کې برکت وي او په تجارت کې برکت وي او په دکان کې برکت وي او په مزدورۍ کې برکت وي او په دیاړۍ کې برکت وي رښتیا به وي هر څه کې رښتیا د کمپنۍ د مشر سره د ټیکهدار سره د کپیل سره د دکاندار سره د اغستونکي سره د خرڅوونکي سره زره زره برابر رښتیا به وي څه شی به نه پټې حقیقت الله ستا په ژوند کې برکت اچوي نه به دروغو قسمونه خوري نه به دا وایي چې دا د جاپان دی او هغه شی دیسي او نه به دا وایي چې بس والله یاره وي قسم دی دا شی ختم دی نور وي بس موږ سره یو کاټن پاتې دا ټول هغه خبرې دي چې برکت خو ختم شو